نن سبا دا اکثر چې کور ته رانو څه شتي او څنګه دې شتي دا ستا پلار او ستا مور بس نصیب کې مې وي چې داسې جاښه مې کور ته راوستې ده زه رالم ستړی وم په ما خولې را بهېږي کور کې تا څه نه دي پخ کړي دا څنګه و دا ولې نه تا ما ته د مخکې نه ولې نه وي تا ولې نه وي چې سودا نشته دا د اکثرو خلکو دا خوی دی الا من رحمه ربي چې الله پرې او د دې ډېرو غیرت ما ته معلوم دی صرف غیرت په کور کې او د ښځې په مخ کې چلېږي ښځې ته چغې وهل هر وخت او د بچو وهل ټکول په مخ او بدتمیزي کول د هغوی سره او بد اخلاق چلول د هغوی سره او بد خوله استعمالول او بد الفاظ په کور کې استعمال دا د کوم ځای غیرت عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کور ته راغی وایي څه شتي ده خوراک موږ ورته ویې نه وایي بس زما روژه ده دې نه دوه مسلې راووتې یوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غربت ژوند یعنی وږی شوی دی بهر ملګرو سره به ناست و د سهار مونځ به وکړو بیا به ناست و هلته ذکر او اذکار به وکړو هر څه چې به وکړو بیا به ملګرو سره ناست و مسلې مسایل به و کور ته چې به رادننه نه شو عایشې ته به وي څه شتي چې وخورو هغې ورته نه یا رسول الله څه خو نشته داسې د غربت ژوند او زمونږ شکوې شکایتونه نه ختمېږي یو مسله مونږ ته راشي د هغې د لسه د ژوند هغه ټول هغه خون مونږ ګډوډ کړو تا سره زما سره چېرته داسې شوي دي چې مونږ کور ته راغلي ووژلو خوراک څه شتې او راته وایي چې هېڅ هم نشتې چېرته داسې نه دي شوي او هغه انسان چې هغه سید الاولین والآخرین دی او هغه د پیغمبرانو سردار دی هغه کور ته راځي وي کور کې څه شته وي نه څه نشته دویمه مسله چې دا راووته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش اخلاقي د خپلو بیبیانو سره کور کې څه شتي نه نشته به زما روژه داسې مسله ختمه شو دې ته وایي د درون انسان خوی او څنګه به د پیغمبر دا خوی نو اخو د ځمکې په دې مخ درون انسان و درانه د هغه نه درونوالی زده کوي اخلاقیان د هغه نه اخلاق زده کوي نن سبا دا اکثر چې کور ته رانو څه شتي او څنګه دې شتي دا ستا پلار او ستا مور بس نصیب کې مې وي چې داسې جاښه مې کور ته راوستې ده زه رالم ستړی و په ما خولې را بهېږي کور کې تا څه نه دي پخ کړي او دا څنګه و دا ولې و نه تا ما ته د مخکې نه ولې نه وي او تا ولې نه وي چې سودا نشته دا د اکثرو خلکو دا خوی دی الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم کړي مسله لنډه ختمه کور ته رالې څه شتي خوراک نه نشي زما روژه ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او که ته غیرت ما ته سنډی نو د غیرت تېروالی د بوټ لاندې کېده او یې ما لرکه چې زه پې له دیوال دله وولمه غیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د الله نه څوک زیات غیرتي نشتی او بیا زما نه زیات څوک غیرتي نشتی او د دې ډېرو غیرت ما ته معلوم دی صرف غیرت په کور کې او د ښځې په مخ کې چلېږي ښځې ته چغې وهل هر وخت او د بچو وهل ټکول په مخ او بدتمیزي کول د هغوی سره او بد اخلاق چلول د هغوی سره او بد خوله استعمالول او بد الفاظ په کور کې استعمال دا د کوم ځای غیرت دی د غیرت خپل ځای دی خپل وخت دی خپله طریقې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسله حل کړه